بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو نقیب صاحب راغلی دی د بیار کلي ته او موږ دې وخت موجود یو د سیند په غاړه. نقیب صاحب دی، محترم طایب صاحب دی. د نقیب صاحب نه به څه غزلې اورو. نقیب صاحب ډیره زیاته مننه مشتاق ستاسو د طیب صاحب او د فاتح صاحب. غزل طیب صاحب که ستاسو اجازت وي د هغې نه مخکې دوه شعرونه دي چې زړه مې خوږېږي در کتلی نه شم. زړه مې خوږېږي در کتلی نه شم، زما د ستړې زندګۍ تصویره او بلها داغونه دې په زړه راکړي، بلها داغونه دې په زړه راکړي، د نیمې شپې د خاموشۍ تصویره. مننه. او غزل د طیب صاحب چې پالسي د واک اختیار رانه خطا ده، پالسي د واک اختیار رانه خطا ده، طریقه د هر یو کار رانه خطا ده. مننه. او څنګه رازونه به د زړه ورته راسپړم، څنګه رازونه به د زړه ورته راسپړم، قصه ټوله د اظهار رانه خطا ده. مننه. او هیڅ الفاظ د تسلی را سره نشته، هیڅ الفاظ د تسلی را سره نشته، حوصله د زړه بیمار رانه خطا ده. مننه. او په ګودر د لوړ چنار تیاره خوره شوه، په ګودر د لوړ چنار تیاره خوره شوه، جوړ موقع د انتظار رانه خطا ده. مننه. په گفتار کې خو مثال زمونږ نشته، په گفتار کې خو مثال زمونږ نشته، خو خبره د کردار خطا ده. ډیره مننه چې په گفتار کې خو مثال زمونږ نشته، خو خبره د کردار رانه خطا ده. مننه. او منزل نمومو مزل کوو نقیبه، منزل نمومو مزل کوو نقیبه، د ژوندون د سفر لار رانه خطا ده. ډیره زیاته مننه طیب صاحب، ستاسو هم ډیره زیاته مننه، د مشتاق صاحب هم ډیره مننه. یقینا چې ډیر خوند یې وکړو. زه خو یو مسافر یم، اکثر دې دغه ته خوشحالېږم، دې غرونو ته په یو غر خطی بل راکوزي، د خو دومره زور لرم نو. طیب صاحب ستاسو ډیره مننه کوو جي. موږ خو تاسو نه معاف کولی ځکه چې تاسو راغلی زموږ نه شعرونه واورېدو، موږ دا غوښتل چې یاره تاسو دا غزلونه راغلی ستاسو نه خامخا څه واورو، نو الله یې تاسو له اوږد ژوند درکړي. ډیره مننه. ډیره زیاته مننه طیب صاحب، خوشحاله اوسئ، بانګونه مو ډیره زیاته مننه، ډیره زیاته مننه.